سلامونه نیک هیله احترامات خدای دې وکړي چې ټول ملګري به روغ او جوړ وي او د صحت کالو کې به نغښتې وي ملګرو لکه څرنګه چې موږ تېره ویډیو کې هم دا خبره کړې وه چې ظرفیت شته دی او ظرفیت انشاءالله اعلانیږي او هغه څه وخت اعلانیږي هغه به انشاءالله چې زیات امکانات لري چې سبا ته پنجشنبې ورځ او که پنجشنبې ته اعلان نشو نو شنبې یکشنبې ته حتما اعلانیږي ځکه چې دوی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې مونږ یو څه کوډونه دا پاتې دي چې دا برابر کړو نو مونږ به ظرفیت اعلان کړو او بله دا خبره چې ظرفیت ته به آنلاین ډول باندې ثبت نامونه کیږي او هر ولایت هغه ته به ثبت نام آنلاین کیږي او بل د ظرفیت د ولایتو معلوم نه ده پروسه چې په کوم پوهنتون کې به څومره نفر نیسي کوم علومو ته به نیسي ادبیات ته به څومره نیسي انګلیسي ته به څومره نیسي نورو بخشو ته زراعت ته به څومره نیسي طبي علومو ته به څومره نیسي هغه معلومات تر اوسه دوی نه دي خپاره کړي او نه یې هغه دقیق شمېره ښودلې چې موږ څومره کسان مثال ظرفیت لرو څومره کسان نور نوي نیسو نو هغه هم انشاءالله اعلانیږي ملګرو هیله ده چې تاسې لږ صبر وکړئ ډېر صبر هم وکړل هغې وروسته نو هیله ده لږ صبر نور وکئ او هغه ملګري ګروپ ته راټ کئ د واټساپ ګروپ ته زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کئ او ویډیو مخکې در سره شیر کئ تر څو نور ملګري مو خبر شي انشاءالله زه به تاسو ته آنلاین نوملیکنه هم کوم انشاءالله هیڅ مشکل نشته تاسو ته به نوملیکنه زه کوم او نور کوم مشکلاتو انشاءالله د حل لاره به ګډه روباسو انشاءالله کوم مشکل بل و هم زه درته حلوم او بله خبره مې که همدا کوله چې ځینې ملګري به وایي چې څنګه انتخاب وکړم او څه وخت انتخاب کیږي انشاءالله چې کله د ظرفیت اعلان وشي نو هغو سره به خپل قوانین خامخا اعلانیږي چې کوم شرایطو باندې مونږ نوملیکنه کولی شو کوم شیان په نظر کې باید ونیسو څو نمرې باید په نظر کې ونیسو د نمرو لحاظه د نورو معلوماتو لحاظه ټول هر څه معلومات په هغه وخت کې ورکول کیږي مثال ولایتو ته په کومو بخشونو کې څه رقم ثبت نام کیږي نو هغه هم ټول اعلانیږي انشاءالله نو تاسې له ما سره پاتې شئ او ما وسره انشاءالله هر څه به تاسې ته اسانه شي او زر به هر څه حل و فصل انشاءالله شي خو علم دا ده چې زړونه مو راسره خفه نه کوئ او بل په خپل وخت سره ثبت نام ته ځان اماده کړئ تر څو ثبت نام درنه ولاړ نه شي که چېرته لومړی ثبت نام وکړئ نو انشاءالله چانس به مو زیات نو هیله ده ویډیو در سره نورو ملګرو ته هم شیر کړئ